د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په پرتله د هیواد هوایي حریم په پروازونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. مالیې وزارت وایي د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد په ګمرکونو کې پر لومړنیو خوراکي توکو له 50 سلنې تر 70 سلنې ګمرکي محصول کم شوی دی. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي زموږ کرنسۍ افغانۍ مخ پر وړاندې ګامونه اخلي. افغانستان نور خاوند لري او هر څه یې ارزښت پیدا کړی دی. اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تېره ورځ د کابل ښار اتمې ناحیې سید نور محمد شاه مینه کې د اطلاعات او کلتور وزارت د عامه کتابتون ریاست له لورې د مطالعې دودولو په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره شو. متحده عربي اماراتو کې میشت افغان سوداګرو د افغانستان قلچنګرۍ له چارواکو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې له مسؤلینو سره خپلې ستونزې شریکې کړي او افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو په موخه د یوه صندوق جوړولو غوښتنه کړې ده. افغان قونسل هم دوی ته د هر ډول ستونزو د حل ډاډ ورکړی دی. د کندهار ولایت ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د روان 14 مالي کال له پیل څخه د سلواغې میاشتې تر پایه 440 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. بغلان ولایت کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په ولایتي روغتون کې ناروغانو ته 2000 سیسي وینه ورکړه. د ستندر ملي اداره وایي د یادې ادارې د نورم امریت لخوا د کابل میدان هوایي 21 ډوله موټرو نورم وټاکل شو. د کابل ښاروالۍ وایي په کارتنه او تپه کې 230 نیالګي کېنول شول.